زما نشو کنه د بل چا برانه هم نشولې مدثر ولګي د خپل تر لور چې دنو هغه په بیوټي پارلر کې چې دنو هغه په چاړه اله لکړه او هغه د دنیا نه رخصت کړه دغه جنې چې د مور بیان ناغله هغه د دیاله په باره کې څه چې دی الک له جنې منګوري نه ورکوله اصل حقیقت مخه ته ښکارا شو ویډیو سره مکمل ګوره مرګ څنګه چې تاسو ته پته ده په لوډ راکې چې کومه واقع راغلی ده الک لګیدل ده او هغه چې دنو جنې په بیوټي پارلر کې ختمه کړی دا د څه وکړه چې دی الک چې د جنې سره عشق او مینه محبت او دغه جنې چې د الک نه وخو د کور خلکو چې د دې رشتہ د بل کس سره وکړه او دغه الک ول کنه چې زما خوخه زه بس تاسو واده کوم زه د بل چا سره واده نه کوم خو جنې ته انکار کړو چې ته زمانه خوخ دغه نه پس چې د الک ولګیدو او د جنې چې کله واده د الک راغی او په بازار کې چاړه راوغسته د چې چاړه راوغسته لکه خلک چې په صابو کې سیوړي او د چې چاړه وکنه چې هغه ویوړله او هغه چې د بیوټي پارلر تلار چې کله بیوټي پارلر تلار چې دې سره چاړه جنکو ول هغه ته هم وتختې او دې چې دنو هغه جنې په کرسي کې ناشته وا سیدرا چې دې چې دنو چوکې راوغستا او داغه چې دنو مړې پکټ کړه مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت کړه هغه بیوټي پارلر کې چې دنو یو غوبل جوړ شو دغه مدثر ولګي د خپل چاړه راوغستا خپل په مړې باندې کې خو دا ځان چې دنو هغه هم د ختمولو کوشش وکړ او دې چې دنو خپل ځان د کوکو نو دا چې دنو بهوش شو کله چې دا بهوش شو دا چې دنو پولیس بیا هسپتال ته میوړو انویسټیګیشن وشو دا چې دنو جنې مکمل تور باندې ختم کړی و او نور جنګ چې دنو هغه ته هم ریدلی دي چې کم کار کړو هغه نه پس چې دنو وای بیوټي پارلر چې دنو ټول په نسخه باندې و هغه جنې سره چې ډیر زیات کړو هغه نه پس چې دنو د جنې د مور بیان نغله ده هغه د لکه باره کې څه وای هغه وای کنه و چې د لکه موږ د جنې ځکه نه ورکول چې د تپوس کړی نه ده او چې د تپوس کړی د جنې به ولمن ورکړی وای سیدرا به ولمن ورکړی وای او دې زموږ تپوس هم نه کړی مرګرو د په لود را کې دا واقع راغله ډیر افسوسناک چې الک لګي او خپل ترلو چې دنو وجنه په دې وجه باندې چې دنو هغه په چاړه باندې لاله چې د زما سره واده نه کوي د دې زنه ما خوخ د زما سره ریلیشنشپ خنه ده زما خوخه د زړه دایم چې زما سره واده وکړه او هغه چې دنو ماته انکار وکړ داغه نه پس چې دنو هغه ورګه د پمړی باندې ولا چاړه کې هو ده او مدثر ولګه د سیدرا چې دنو هغه لاله کمن ګرو ډیر افسوسناک واقع راغلی دی یار تاسو به دې باره کې سوای په دې کې نوې معلومات رااله د مور چې کوم بیان له هغه هم راوي هغه چې ډیر په بهتر باندې چې دنو زمالو د دنیا نه رخصت کړی دا و هغه چې په بیوټي پارلر کې چې په کوم حالات پتا وکنه و تاسو په جړه باندې مجبور کیه و چې دنو د ټول بیوټي پارلر چې د دین نه ډکو و دینه دې چې دنو چته په هم بلنه سوځیدل او دا چې دنو اوس په هسپتال کې وای پروت و ماته چې دنو ماته د انصاف میلاو شي د دې جنې مور چې دنو هغه دا خبره کوي سیدرا مور وای چې ماته د وس انصاف میلاو شي مال دې انصاف راکړي چې وړي زمالو چې دنو په بیوټي پارلر کې په چاړه باندې لالیږي او هغه د دنیا نه رخصتيږي ډېر د افسوس مقام د پښتنو موږ د مخ کې نه وایو کنه چې کومه لکه کومه جنې یو بل خوخي هغه له ورکه ورسته او بګدا کیسه بیان راځي تاسو ته موږ مخکې نه ویلي وسم درته وایو کوشش کوئ کنه چې خپل د لور نه هم تاسو کوئ چې هغه څوک اخلي د الګ نه هم تاسو کوئ چې هغه څوک اخلي داغه نه پس چې نو هغه نکاح اله تړي تاسو دا چې کار مکوئ کنه چې جنې نه تاسو مکو او د الګ نه تاسو کوئ چې الګ د جنې خوخوي ټیک ورځو هغه نکاح ته د جنې نه په هم تاسو کوئ دا هم د خدای باندې ګان دي او دا چې دنه هم انسانان دي دونه په هم تاسو کوئ چې دې الګ خوخ ده کنه ټول عمر به سره د ژوندۍ تیارې دا به کې دا چې واقعا نه راځي لکه په لود راکې چې کوم واقع راغله افسوسناک